مومند دی که کونړی؟ نه د باجوړ یم. مومند دی که نه؟ نو باجوړی مومند نه وي. نه لکه مومند خو مړه دی اوس داسې دغه کړی که نه لکه جوړ کړي دي که نه لکه مومند رنګ دا یې زمونږ نه بېل کړي دي. خدای دې اوس درته معلومات چې کوم دي کې اوسېږي؟ زه خو دا ټایم په بحرین کې یم. ښه 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 طبیعت دې ښه دی؟ خیر دی بالکل امن دی والا چې بس لکه په زړه خبره ته کوم په زړه باندې مو ډېر ارمان و ما ویل چې د ده سره دغه د مال که ملاقات ونه شي خو مال چې دا ګپ شپ خو ورته ولګي که نه. خدای دې هر کله راوله هر کله راشي زمونږ ورور یې. دعاګانې درته کوو الله خاد آباد ساته. صحیح ده صحیح ده. ګوره زه به ته یو خبره وکړم ښه موږ چې یو موږ تقریبا مومندو کې دا کامه ورته وایي کامه ګوشته ګړو پاپخ او ګنډا او دا ټول منطقې سره تړلي دي. ته یقین کې چې زمونږ دیره و دیره زمونږ مشران قصه کوي نو دا پخوا دا دیره کې به موږ هم ترتلو تاسې هم راتللی دلته دا پخوا دا خو نه نو زمونږ مشرانو قصې کولې وایي دلته به راله دا مومندان 10 15 20 کسان به وو د ګندا او یا د باجوړ یا د نور منطقو وایي ټوپکې به ورسره وي دا ټوپکې به په دې ونو کې ځوړندې کړې پړګوي والا خلک به او په یو کټ او په یو کلي به سره ناست اوس یو اوس تا خدای د باجوړ مومند نازي ماته کنځل کوي یاره دا څومره د افسوس خبره ده. بالکل دغه خبره ده نه موږ ټول خو یو پښتانه یو که چا ته هر څنګه یو خو موږ پښتانه ټول یو یو صحیح خبر صحیح یو پلان لکه دا ځینې خلک داسې دغه کوي چې لکه نفرت خورئ تاسو ورته څه نوم وایئ زه یې نه اخلم خو لکه زه ګل پکې راځي دا لږ نوم یو ګل پکې راځي په کوواټ روډ کې بادر کلي کې او دغه اچر کلي کې اچر کلي ورته وایي هلته ګل خان ډاکټر دومره مشهور و که نه خلک به ورتلو بس افسانه به یې دوباله خدای به ټیک ټاک کړي. نو بس ما هغه درته وویل که نه چې دا ځینې پکې داسې دي چې لکه خاورې نوم یې نه اخلم خو لکه هسې دغه خورئ نفرتونه خورئ د دې نه څه نه جوړېږي. که ته افغانستان ته کنځلې وکړي هم بېرته خپل ځان ته دې کنځل وکړه که پاکستان خلکو ته هغه کنځل وکړي هم هغه خپل ځان ته کنځل وکړه. بالکل بالکل بل دا دی چې وروره چې ته کنځل وکړې دا کنځل خو په دا میډیا پاتې کېږي که نه اوس هغه دا زما د کنځل دا مر خو موږ لرو دا زما کنځل چې دي بله ورځ زما زوی ګوري زما نوسۍ ګوري زما فامیلې ګوري وایي به دا څومره بې غیرته سړی و دا زموږ مشر ترم پلارم یا کاکام دا وروره خلکو ته یې ناموسونه یادول راشه وکړه نیوکه وکړه زه عشان مخامخ ناست یم خبره د کنځل هېڅوک حق نه لري او بیا که څوک تا د یو کنځل کوي هغه د هغه اوقات معلوموي بل دی چې یو کنځل د دقیقه ته د کنځل کېده یو خبره اوس چې یو سړی کنځل نه کړي او ته ورته کنځل کړې نو دا څومره د افسوس خبره ده. بده خبره هم ده او بل څه خبره ده چې لکه نه دا ماشومان چې کوم دي دا لاندې کول چې کوم دی لکه دغه هم چې غلط دغه لیکنه چې دا وګوره لکه څومره مشر کس دی او ده داسې کنځله وکړه په دې کې به لازمي څه پیدا وي او ځکه دا داسې لګیا دی کنځل کوي. بالکل او دا داسې دي چې دا په کنځلو باندې نن سبا ویوم ډېر خلک ورکوي. او دغه لکه دغه دی لکه ځینې خلک خپل پیجونه مخکې کوي که نه په دې دغه باندې ډېره مننه خدای دې خوشحاله لره مطلب دا ده چې هر دې کې وي آباد شي او زموږ ورور نور د سره نه غږېږو په ډېر دغه خالي چې بس ملاقات هم سره وشو په دغه مخامخ باندې الله دې هر دې کې شي الله دې آباد لره. امین چې بس دعاګانې کوئ او زه خو افغانستان ته درغلی وم چې الله نوبر یوه افغان او امو تر اباسینه یوه خاوره یوه مینه اواز دې کټ شو.